شمي ابي دادا خبريږي مال به زنا پمل مل تړلي وینا د چې اوخي مې بهيږي مرګ مې لید جانان مې نه پوخلا کونا د حال ویلو زمي نشتا د ګلو ډک زړګي بتور له توړما ارمان بهلا زما درشي چکټ مې واخلي تور خاورو لمي وړي پکټ دا جنازې مې چړې دلې وی کنا د خبر په خزو مې وړې دلې وی کنا پکټ دا جنازې مې شمي ابي دادا خبريږي مال به زنا پمل تړلي وینا. السلام علیکم ملګرو، سرتاج افریدی یم در سره د خپل پروګرام د دې مازیګر سره. ملګرو چې څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږ په خوا کې یو شاعر ناست دی، یو معیاري شاعر مونږ رانیسو چې تاسو ته وړاندې کړو، خو نن داسې نه ده چې ما یو شاعر رانیولی دی یا ما یو فنکار رانیولی دی یا داسې معیاري شاعر چې تاسو ته یې وړاندې کړم. نن زه تاسو ته یو دردناکه چې د بابا یو دردناکه واقعه ده، بالکل د ژوند څنګه تیریږي، څنګه روان دی. تاسو دې نه مخکې وکته کور لوکیشن ده، وروسته یې کور لوکیشن دی ما پر سکرین باندې درته وښودو، بالکل کنډر دی، یو دیوال پکې بیخي شته نه، بل کور دیوال ختلی دی، بس هغه باندې پرده شوې ده. نو د بابا سره مې نن خبرې هم کړو. تاسو وینو په دا کاټ کې په داسې ویلچیر کې چې کوم کس یې راوړه دی ځوای دی او ډېر مزوره دی، دغه نور هم په کور کې لوریانې دي، هغه یې مزوره دي. یو د ګټې وټې دغه سړی دی، د کارخانو نه ونیسه تر کیما ډې پورې د پشتخرې چوک پورې په سایکل باندې دا ټیرونه راوړي. په هغه کې داسې خلک دي پولیس والا ملګري بخښنه بیا غواړم دا خبره به کوم هغې کې مې احساس نه وي چې دا 2 ورځې ورته زه رینګ کړم چې زه ورته رینګ کړم زه تاله ویډیو له درسم، دا ما ته وایي چې زه په کارخانو کې پولیس والا مې نه پرېږدي. آیا نور دا څه وکړي؟ د ټټکي مزدوري خو دا نشي کړی، هغه یې نه پرېږدي. دا 100-200 روپۍ پیره هغه وکړي. نن سبا کم جدید وخت دی، کم ګراني ده، نو نن به د ده سره خبرې وکړو چې دا څه مصروفیات دي او څه شی دی. ماما جي السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې ښه یې؟ خدای خوشحال کړه، زنده باد. ژوند دې څنګه روان دی؟ بس الحمدلله، بس هغه دومره چې هغه سایکل باندې ګنډه منډه کوو او بس دومره به ګیله دوړه موړه سیر 2 سره وړه وګټو. بس هغه ماما دا راته وایي چې ته د کارخانو نه ونیسه تر کوم ځای پورې په دا سایکل باندې ته دا ټیرونه راوړي او څومره وزن یي او تا ته څومره تکلیف یي دغو خلکو ته لږ وایه. یاره تقریبا چې 50 کیلو 40 کیلو 60 کیلو وزن یي او اته شوبې پورې هغه پورې ریلوې پورې دا ته او د پورې په سایکل باندې دا وزن ورو. ماما تکلیف درته څومره یي په دغه وخت کې چې ته کم ټایم کې دا 50 کیلو وزن په سایکل باندې راوړي؟ څومره تکلیف یي ته د خلکو ته لږ وایه.
نو بس مجبوره به چې شي ارڅ بین کې نه د خلکو د مجبوریا نه کوینو ګاډي د سوال دی هغه په چوکیداري کې څوک نه چي په ګاډي کې څوک نه چي چې ته بابا یې ته ویلې نشي او بچیم داسې چې بیماران دي په دغه څه مسله ده څه شی د نور هم د تاسو سره په کلی کې لور د هغه داسې بسوره د څه وجه دغه باندې څه شی شوی ګړې دایم نشي روچاته دایم نشي دا بچ په دوست چې دغه ګرځي هغه چې لګ وند راغټ شي بس په خو باندې ودرېږي بچی مې دغه ته الله تعالی بالکل حرکت نه بس بالکل حرکت نشي کړی لور دې هم داسې لا لور هم داسې بالکل داسې نور څوک نشته تاسو د کلی چې مطلب زوی د بلی چې کله وچلې نور څوک داسې نشته کنه خپل یې ځان نه بس د ځان لا یې بس الله 100 روپیا ورځ ګټي داسې په سیوا پیرا 100 روپیا درکې تاسو بس کله 300 ورکې کله 350 ورکې په دغه باندې تاسو کار کیږي ماما بس کنه کیږي نه څه به خبر څه شي بس الله تعالی رحم کوي بس هغه قانون یې دا قانون نه یعنی ګرانی خای ګرانی دی ماما دغه علاج لکه مطلب تاسو سره خدمت را پیسې نشته چې پرایویټ هسپتال لا لورشي سرکاري هسپتال لا دی بولې بیا ماغي کې بیا پیسې خلک غوړي ډاکټران خامخا نو دغه څه خلک سي ډاکټران سي چې علاج به وشي پیسې به ډېرې لګي یا څه مسله نو بس خبره پیسې د پیسې په ډېرې لګيږي لکه روپې چیرته و دا هغه غونډه کوړه چې ته هات پر مو دغه ولګلې پیسې په ولګلې خو نور بس حیثیت کوم دغه دره ورته مونږ وته ورون چې یو ډاکټر ته مې ویل مو چې په ونیم زره سره ولا وخت چې مو سره څلور زره دي او چې پورچا مې ویل وروړه نو چې مو سره خو پیسې کمې چې پورچا ګروسته وته غواړي چې ولا بیمار ده ولا بس خپل خبره مطلب هغه ډاکټر پورچا وخت ډسبین ته لړ د ګروسته وته چې بس صاحب چې پیسې سره نشته درمه په دغه مطلب نن سوي احساس بخي مر شوی بالکل بس دا سوال دی نو بس یو ډاکټر چې را پوسی ولا یو مریض پرچت د دې ته ورځي نو د احساس خو مو کنه چې دغه 4000 روپۍ من ته چانه راخصي وي تاسو سره خپل نه ما ته نو وینه و نیم زره باندې خو یو سره وخه او 4000 وي او چې بیا خبر ځای چې وي چې مو چې نور پیسې نشته بس په سار نه وته غکړه واته پیس مې لوړه و بس تر روان بس مو چې نوې پیسې تر ونیم زره وي نه و او بس بیا د علاج تم نه بولې بس پیسو د خورې بس مطلب پاتې پیسې مجبورې پاتې شو خبره ملګرو څومره د افسوس خبره ده چې موږ یو ډاکټر را پاسېږي چې ته ورته وایې چې ما سره پیسې نشته مجبوري نه ده دغه به د 4000 روپۍ الله علم چې دغه کم ځای نه پیدا وکړي خو ډاکټر را پاسېږي د پرچا راخلي او ډسبین کې لړه کوي آیا مونږ کې بې انسانیت کله راشي دغه ډاکټر کې انسانیت نشته نو په ما په بل کې به سره شي زه ویلی نشم وروستو دا یې زوی دی دغه سره م یو څو خبرې کړل غواړم خبرې کړی هم نشي خو بیا به هم زه خبرې ورسره وکړم کوشش پې وکړم چې څه یی دا څه نه السلام علیکم څرنګې جوړي څرنګه چل دا خلکو ته څه وایي څه تکلیف دی ته ابي څه تکلیف دی ته اشاره وایي الو خلکو ته وایي چې ته څه تکلیف دی سره لږ دلته د خوګ دی کڅلا دا وی ها نور نه خپلم کور نه کی یو شاین کور نه کی خبرې هم نشي کړی لا او ته کوم ځای د خوګي د خلکو ته لګو خوا پخې د خوږیږي دا بل کم ځای خوږیږي دا ټول دلته کوم ځای نه خوږیږي ها لاسونه هر څه د خوږیږي کور نه کی سره نه او دغه خلکو د څه وشي ته علاج چې وشي خدای نه ته علاج چې وشي خدای کنه دا مسافرونه کوم دي کنه دا چې ته علاج کی خدای کنه ها ملګرو تاسو وکتل دا خبرې نشي کړی زه به ورسره څه وایم خو بس بیا هم په اشارو باندې ویل چې دا ځای او دا ځای او دا ځای مې خوږېږي ملګرو بس چاچا لالا ماما دا
تاسو څه غواړئ دغه مسافرونه چې څه شي تاسو سره څه قسمه امداد وشي که چا په زړه کې احساس کېدای شي امداد وکړي بس امداد دغه امداد سره د بیمارانو علاج په وشي او دغه نور مجبوره ده چې بس ګډه مخه مجبوره یو دغه مجبوره مطلب وړو مړو سیستم ډیر ګاډ ور دی لکه گزاره نه کیږي ماما نو بس په دا خرچونه باندې په سایکل باندې څه گزاره وشي په ګډه باندې به څه گزاره بالکل نه کیږي یو ټوله په 1200 روپیه او 1200 روپیه ټوله ده او ته 200-300 روپیه وګټې نو په هغه باندې به څه ماما میاشت کې 15 شپږ ټوډۍ خوري و نورم بس اسې دي چې دغه سي انده څه خلچي یم ملګرو ما نه سشتانه چې زه نور څه وایم تاسو خپله وکتل د کلو لوکیشن هم تاسو وکتو هر څه تاسو وکتل بس نور پکې زه څه نه یم چې څوک امداد کوي یا نه کوي احساس چا کوي هغه الله دې وکړي چې دغه سره خلک امداد وکړي زموږ نه به په قیامت په ورځ باندې اول له ما نه پوښتنه کېږي بیا به د بل نه کېږي چې آیا ستا سره په کور سیټ کې یو غریب دی دغه سره دوړه وي یا به وړی یا به چینی یا نه نو بس دا احساس نن سبا هر چا مړ شوی دی اول به د ما نه تپوس کېږي الله دې وکړي چې دغه سره مدد وشي ډېر مجبور